د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د دې کس په اړه معلومات لرئ؟ څوک دی او څه یې کړي؟ هرومرو پوهیږئ چې دغه کس د افغانستان د پخواني واکمن تیمورشاه دراني دی. تیمورشاه درانی د افغانستان د بنسټ ایښودونکي حضرت احمدشاه بابا زوی او په 1946 زیږدیز کال کې د اوسني ایران په مشهد کې زیږېدلی. وروسته له هغې چې د ایران هغه مهال واکمن نادر افشار ووژل شو، تیمورشاه له خپل پلار احمدشاه بابا سره کندهار ته لاړ. د احمدشاه بابا له لوري د خپلواکي واکمنۍ له رامنځته کېدو وروسته هغه مهال چې تیمورشاه 9 کلن و، د 1959 زیږدیز کال له مې میاشتې تر د 1958 زیږدیز کال تر اپریل پورې د یو کال لپاره د خپل پلار لخوا د پنجاب، کشمیر او سرهند سیمې د نایب السلطنت لقب هم ترلاسه کړ. د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ دغه څیره د خپل پلار احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال د دولت ولیعهد، نایب السلطنه، د هرات او د لاهور د والي په توګه دندې ترسره کړي. تیمورشاه درانی له یو لړ کشمکشونو وروسته په 1922 زیږدیز کال کې د افغانستان د هغې امپراتورۍ د مشرۍ پر ګدۍ کېناست چې د حضرت احمدشاه بابا له وفات وروسته په میراث پرېښول شوې وه. تیمورشاه له واکمنېدو وروسته د کابل له آب و هوا او دغه راز په کابل کې د وخت له مروج ادب او فرهنګ سره د علاقې له مخې پلازمینه له کندهار کابل ته ولېږدوله. نوموړي په خپل دربار کې فرهنګي مجلسونو ته ځانګړې پاملرنه کوله او دغه ډول غونډې او مجلسونه یې په طبیعت برابر وو. خو د واک په دې موده کې تیمورشاه په کور دننه د مخالفتونو له امله قرار نه و. په 1988 لمریز کال کې نفوذ لرونکي عبدالخالق خان سدوزي د نوموړي خلاف بغاوت وکړ، خو دغه بغاوت د تیمورشاه له لوري په ځپلو سره مخ وشو. په 1993 کال کې پر تیمورشاه په پېښور کې چې د افغانستان ژمنۍ پلازمینه وه د فیض الله خان خلیل له لوري برید وشو. دا برید هم د نوموړي له لوري مهار او ترې روغ ووت. له دې پیښې کابو 2 کاله وروسته په 1995 لمریز کال کې په ملتان کې د تیمورشاه پر ضد بغاوت پیل شو. تیمورشاه له کابل څخه ملتان ته لاړ او د بغاوت تازه وهل شوي څرکونه یې دفع کړل. تیمورشاه په همدې کشمکشونو کې داخلي بغاوتونه وځپل او دغه راز د افغانستان د هغه مهال جغرافیوي حدود خوندي کړل او بلاخره په 1993 زیږدیز کال کې په پېښور کې وفات شو. دا باغ د تیمورشاه له وفات وړاندې د شاه باغ په نوم یادېده او خپله تیمورشاه پکې له تفریح کولو خوند اخیست. له وصیت سره سم د خپل زوی زمانشاه له لوري د هغه مهال د شاه په دې باغ کې دفن شو او له دې سره د دې باغ نوم هم د تیمورشاهي پارک یا باغ نوم خپل کړ. د تیمورشاه مقبره او تیمورشاهي باغ د کابل د سیند په سویل کې پل باغ عمومي ته څیرمه د عایشې درانۍ عالي لیسې څنګ ته موقعیت لري او د کابل اوسیدونکي د ساتیرۍ لپاره د تیمورشاهي پارک ته ورځي. د زمانشاه له لوري د تیمورشاه د مقبرې کارونه په 1993 زیږدیز کال کې پیل او په 1801 کال کې بشپړ شول. د دې ودانۍ د جوړولو په لومړیو کې هغه مهال د کندهار معمارانو خپل لرغونی او لوړ سبک کارولی. د مقبرې دننه برخه یې هماغه تاریخي پخوانۍ بڼه ده او د باندې بڼه یې هم له خپل تاریخي سبک سره سم په پخوانۍ بڼه ساتل شوې ده. دا مقبره د کورنۍ جګړې پر مهال سخته زیانمنه شوې وه، ان دا چې د ودانۍ ځینې برخې یې تر وروستي حد ویجاړې شوې وې. خو په 1981 لمریز کال کې د افغانستان د وخت حکومت پریکړه وکړه چې یا د مقبره دې له سره بیا ورغول شي او په همدې موخه د آغاخان موسسې ته د یو قرارداد په چوکاټ کې د مقبرې د بیا رغولو مسؤلیت وسپارل شو. په تاریخي او لرغونې بڼه د مقبرې د رغولو کارونو نږدې 10 کاله وخت ونیو او بلاخره په 1991 لمریز کال کې کارونه بشپړ او د وخت ولسمشر حامد کرزي له لوري پرانستل شوه. د تیمورشاهي پارک دی مسؤل مالان میډیا ته په دې اړه معلومات ورکړي او وایي د ځمکتل دغه لار بیا هغه ځای ته تللی چېرته چې د تیمورشاه قبر موجود دی. دا لومړی قبر د تیمورشاه او هغه ورآخوا دویم قبر د تیمورشاه د زوی شاه شجاع قبر دی. تا سال 2018 مخروبه بودن. باز موسی فرنگی آقاخان با کمک مالی
بوزمیر دوباره بنا کرد. تا سال 2010 مکمل تمامش تخریب شده بود. یک جایی بود که پدریا و تمام چیزا زندگی میکردی، تمام محوطه بیایش تمامش مکمل موسیقی فرنگی آخوندی. سال 71 جنگ‌های تنظیمی بود که مکمل از بین رفته. دیوالای باغ و خود سطح مکمل اینمی که میبینید شما دوباره ترمیم شده، حتی خود جنبازیش هم از بین رفته بود. یک زمین خاره بود. خلاص دوباره با آقا خان نظر بازی که جای فرنگی سرد و خدمات تاریخی داره دوباره بازی. حالا ویزیتور در زمان سابق خوبتر بود. نظر بازی اقتصاد مردم خوب بود، مردم می آمدن. حالا یک ذره اقتصاد مردم کم است و ما ویزیتور بسیار کم داریم و بسیار به ندرت مردم میاد. روز 20 نفر یا 30 نفر به ویزیتور به دیدن از این میاد و بسیار کسا درباره معلومات از این پرسان میکنن. صرف زیادتر کسایی دیگه میاد که یک چند دقیقه خود در شهر سودا میخرن، بازی رماندگیشان میبره، باز میاد داخل پارک میشه. د تیمورشاه او د شاه شجاع د قبرونو ترڅنګ د ګروپونو په دې رومانټیک رڼا کې ځینې نور قبرونه هم تر سترګو کیږي. مسؤلان وایي چې دا قبرونه د تیمورشاه د کورنۍ د غړو دي، خو زیاتوي چې د نوموړي د کورنۍ د دې دفن شوو کسانو هویت نه د تشخیص شوی. اینجا شما که میبینید قبر تیمورشاه درانی سر، بچه احمدشاه درانی سر، وقتی که وفات میکنه بعد از او پسرش زمانشاه قبرش را دفن میکنه و چهار نظیر یک مقبره جور میکنه. در اینجا یک قبر دیگه هم است که قبر شاه شجاع است. شاه شجاع هم یکی از بچه های تیمورشاه است، یا هم اینجا دفن است. و دیگه یک قبرهای خورد ریزه است که او تا بالا این معلوم میده که یا تقریبا قبرهایی بودن و تا هویتش معلوم نیست که ما بگوییم که این قبرهای چی هستن. خب اغلب که هم از خانواده خود همین تیمورشاه است. د تیمورشاه او شاه شجاع د قبرونو د غشناختي هم له 200 کلونو زیات لرغونتوب لري او د مهال د یو او بل د قبر خواو ته ایښودل شوي. لزمکتل د باندې دلته د پارک په خلاص ځای کې هم تاریخي قبرونه شته. دا قبرونه هم د تیمورشاه د کورنۍ د غړو مربوط دي، خو له ډلې یې یوازې دغه قبر مسئولان د تیمورشاه د زوی شاهزاده نادر اړوند بولي. این قبر شما میبینید قبر یکی از بچه تیمورشاه است، به نام نادرشاه نام داره. قبر از اینجاست. شاهزاده نادر به نام نادرشاه. قبر شاهزمان هم به اینجاست ولی تا حال مشخص نشده. مشخص نیست. بله، از خاطر که شاهزمان وقتی که تیمورشاه مرد با شاهزمان هم این مقبره بیاره بنا کرد به خاطر پدر خود. دیگه با مو خاطر زیادتر زمانشاه همو 40 ستون قصر 40 ستون هم زمانشاه جور کرد. تیمورشاه د معاصر افغانستان له تاریخ سره تړلی نوم دی او هغه کسان چې د نوموړي په نوم دې پارک ته د ساتیرۍ لپاره راځي تیمورشاه د پخوانی واکمن په توګه پیژني. تیمورشاه که از بچه‌های احمدشاه ابدالی است که نامش آشناست برای همه مردم افغانستان. ځینې داسې کسان هم شته چې د تیمورشاه د دورې په اړه یې نسبي مطالعه کړې. دا کس تیمورشاه عادل، فرهنګي او دغه راز د افغانستان خواخوږی واکمن بولي. تیمورشاه خپل هم د احمدشاه ابدالي زوی و، خپل حاکم تیر شوی و د افغانستان. د خپل د شعر او ادب د سره ډیره مینه لرله. بعض وخت به په خپل دربار کې هم دغه د فرهنګي او د شعر د مجالس به جوړول سره او بل د خپل په وطن ډیر مین شخص و، دورداري کې هم ډیر تکړه و او نو دنه وروسته چې د مثال چې د وفات سو نو وروسته بیا د افغانستان نظام چې ګډ وډ غونډې سو ځکه دوی زمانه بیا نو وروسته چندان نظامونه مخته نه وړل. خو له ملان میډیا سره په خبرو کې ځینې نور کسان بیا د تیمورشاه د واکمنۍ په دوره کې د داخلي اختلافونو او د محو کولو پالیسۍ له امله پر نوموړي نیوکې کوي. تیمورشاهي پارک ته دغه راغلی کس پر دې باور دی چې تیمورشاه د خپل پلار احمدشاه بابا پر لار نه دی تللی او واک ته له رسېدو وروسته یې د احمدشاه بابا له لورې د افغانستان لپاره ترسیم شوی مسیر پرېښود. کوم کارونه چې احمدشاه بابا کړي دي هغه تیمورشاه نه دي کړي. بیا چې کله تیمورشاه کوم کارونه کړي دي هغه بیا هغه پسې کوم زوی چې د شاه شجاع نومېده
هغه نه دي کړي ځکه چې شاه شجاع خو بیا موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې ډېر صحیح سړی نه و داسې لکه د کفار د مکناټن سره د معاهده وکړه دلته چې راغله کله مکناټن بیا په وزیر اکبر خان کې د وزیر اکبر خان ووځه په چمن حضوري کې د تیمورشاه دراني له واکمنۍ کابو 230 کاله تیریږي او اوس هم د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د مطرح کس په توګه پرې د تیمورشاهي پارک په دې څنډو کې بحث روان وي خو خپله تیمورشاه درانی د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره یو ځای دلته په خپله مقبره کې پر ابدي خوب ویده دی